دا چا لیکلي دی او جنې اختیار د نکاح چاله ورکړو د هغه په ځای د هغې تره ووایي که ترې مو وایي نکاح ټیک ده که هغه جنۍ وایي چې تره مې کړي دي بس صحیح یې کړي دي نو که تره وایي دا وریره ما پلانکي دا ورکړه هغه بل وایي ما قبوله کړه نکاح شوې ده او ښځې ته دا اختیار دی چې ده ته نه یم خوشحاله نو کینسل به شي وروستو خو هسې نکاح د فضولي ده منعقد ده او نافظ به شي چې وروستو هغه جنۍ خبر شي چې او ټیک ده لکه داسې حار ورته واچي چې د هغې رالېږلې هلک ورته واچي یا مبارک شه واده دا وایي خدای مو بخښه دا خو واده نه خبر شو تره د نکاح ورته راخان وخاندي راوخاندي نو بس وشو ښځه په خپله ټکې نه شي ویلی نه مجلس کې کېناستې شي شرمېږي او اجازت یې ضروري دی که نابالغ یې نو پلار یې ورکولی شي او نیکه او که تره ورکړي یا ورور په نابالغتیا کې نو چې کله لویه شي نو دا خپله نکاح لویدې سړي فورا وجدما نه دی خوښ دا کور نکاح به ختم شي بغیر طلاق دا چې لیکلي مازدیګر لمونځ مې وکړ وروسته ما ته پته لګي چې اودس مې نشته نو لمونځ به دوباره کوي نور منځونه دي شوي او پسې کړي دا چې لیکلي ما ته د موبایل خرڅوم دا 2000 بس منافقت هم روانه چې هم رواج کې څومره دا لسو ټماټر خلک په 12 خرڅوي او د لسو شي خو په 13 نشي خرڅولی چې عام که دا شي تا په 2000 مغري شي خو دا 2000 دی اوزر 2000 9000 او 8000 9000 باندې خرڅولی شي دوکه به نه ورکړي نه به دروغ وایي کله یو شي سړی ارزان وایي یو شي استعمال شوي او ریټ یې ښه وي او خلک یې نو خیر او دوکه به نه کوي دروغ به نه وایي دویم دا چې غبن فاحش به نه کوي چې دومره ګټه عام خلک نه کوي ته کوي د لسو شي خلک په 12 خرڅوي او ته د لسو شي په 10 خرڅوي دا چې لګري مونږه مې خالو نو هغه نقصانات وغه چې قرباني په نه کی بس دا څه چلته چې روغه جوړه مې خواله چې خکرم په وخت کې مات نه ولکه سرمن دغه هغه برابر یو خپم سمي مات نه او لندم نه وسترګو کې ګل نه او وګونه کټ شوی نه بس روغه جوړه واره دا اوس نه د سره قرباني هغه مې خاصاتل کو خو باندې چې کم شروع جوړ وي تیتی وګورئ ضرور تی برابرې که یو تی اوچی خیر دا مسئلې برابرې سړی کافر مسلمان شي نو خدای چې غسل کې مستحب دی او که پلیت وي نو بیا فرض دی غسل دی وکړي او دا څنګه شي الله باید تاسو وارث شي قرآن شریف انګریزان هم ویلي شي شیعهګان هم ویلي شي هر سړی ویلي شي قرآن خدا تفسیرونه لیکلي دي دا چاته پوس کړی د حج بدل باره کې سوال دی حج بدل کې وی د سړی نو مخ لیکنه حج بدل دی ته وایي چې یو سړی باندې حج فرض شي مخکې روغ جوړ خو بس لیر شو داخله نه کولی یا پیدنه نو بس به بوډا شو د ګرځېدونو یا په سترګو ړوند شو یا په خپو ګوډ شو یا داسې فالج و او اوس معذور دی چې معذور یا پېښ شي نو دی به بل کس ولیږي دا بل کس چې حج بدل کوي غوره ده چې هغه حج کړي او که داسې کس چې هغه حج نه کړي که غریبي که مالداري نو هغه حج ته کړي شي چې دا کس به ورته ووایي دا قسمه حج وکړه افراد وکړه تش حج یا تمتع چې د عمره وکړي او ځان حلال کړي به سم جامې واچي هر څه آزاد شي به حج سره نږدې حج وکړي او دا حج دا دی چې حج هغه کوي چې هغه ورته کوم قسم یاد کړي هغه قسم به کوي که د هغه نه خلاف ورزي وکړه هغه ورته یې مال هغه قسم افراد وکړه افراد چې قرباني نه یو تش حج وي او دی ولا قران کوي یا تمتع کوي دا ټول حج ته بل کس نشو هغه له به پیسې ورکوي واپس او چې څنګه دوته وي کله وته چې هر قسم ستاسو څنګه خوخي حج وکړه نو چې کوم کار دا کوم ځای کې دا بوډا سړی دی یا دا بیماره ښځه ده یا بوډۍ یا کله ښځه هم داسې څوک پیدا نه شي ورور او پلار یې نه دي او پیسې ایښي او محرم ورسره پیدا نه شو یا خاوند یې نو یا نږدې ورور او پلار یې ونه ته او دا دغه شان معذوره شو پاتې شوه دا به بل څوک ولیږي نو چې څوک لیږي هغه ته هر قسمه حج اختیار ورکړي د تلو کوي د راتلو کوي هغه ځای د ډوډۍ خرچه د قربانۍ دا ټول هر څه به دی کوي او مزدوري به نه اخلي دا حج بدل چې څوک کوي چې دا 10,000 خو زما مزدوري شو دا به نه کوي او چې دا عمره کوي اوله عمره دا به د هغې نه چې زه عمره کوم د فلانکي دپاره فلانکې او الله دې به داسې وایي زه د الله د رضا لپاره د فلانکي حج کوم او یا الله ته قبول کړه څنګه دا غنوم بوالي خپلان کې عبد الله دې
عبدالغفار دی چې سمې دا حي الله د پلان کې د طرف نه کوم دی وای او دی لبیک وای او لبیک هم داسې وای لبیک من عبد الله لبیک بالحج من فلان زه لبیک هم د حج د پلان کې تر د طرف نه یا پلار د طرف نه یا مور د طرف نه یا غ پلان کې سنانه دا هغه د طرف نه دا به وای دا حج پکې چې راشي او صفاتي شي احرام بم ولا غخل سړی دی ارس خرچه باغ ورکي کدي خپل خرچه کې غلا خدا ټول ارس خرچه باغ ده او چې راشي او صفاتي شي به ورکي اجامي بم ورکي احرام بم واپس ورکي کسبلې ولا ټول سن واپس ورکي کاغه وته باخي ټیک تا کاغه مړی وارثانو له ورکي حج بدل مسئلې سخت ډېری دي پکې دی به خلاف ورزي نه کې دا غره وینا کله خلاف ورزي او که حج نفلي شو نه دنه شو نه دا غره شو کدی مالداري بل حج وکړي او هغه بل څوک لګي به دا چا دا تاسو هم کړل دا چا لیکلي مشکلات دي دا د بجلی مشکلات دي او د تسمعات بس د ګناهونو کمزوري ده زمونږ د اعمال د خدای په معافي غوښتل پکار توبه غوښتل پکار سیلابونه دي او زلزلې دي او د دشمن دمکې دي دا ټول زمونږ هغه ایماني کمزوري ده که دا ټول خلک صحیح مؤمنان شو وانتم العالون که موږ صحیح مؤمنان شو صحیح توبه مو که اکثریت خلک ښه شي د خدای مددونه به راشي هر څه به په ارام شي دا ګمراه لیډران به خدای پاک ختم کړي چې کوم د عوامو دشمنان دي او اصل او به ټول سره کوي هغه مې اخته کړی دي او د امریکې د جمهوریت هم خدای د عمل نه ختم کړي موږ په امریکا څه کوو چې د امریکې خلاف کې د هغې نظام هم ختم کړي چې انګریز د بدې شي نه های کورټ او سپریم کورټ نه د هغې کتابونه هم واضح سره دا ختم شي خدای به د یهودو او عیسایانو هغه نظام د عدالت چې لوی مقدمې نه نیکه مقدمې نه سیته پاتې شوي نه حل کې ټول خلک پریشانه دي دا پریشانه به ایمان او اسلام سره ختمېږي بله لار هم نشته الله پاک ستاسو مشکلات حل کړي دعاګانې دا چا لیکي یوسف علیه السلام زلیخې سره نکاح کړی ده نه ده کړی زلیخه خو هغه ښځه وه بدنامه ښځه او په زنا باندې قرآن کې بدنامه ده الله سره متاچولو هغې سره دغه نشته سلیمان علیه السلام بلقیس سره واده کړی بلقیس خو مسلمانه او دا ښځه دغه هغې سره واده ماده نشته چې ته ثابت نه دی